د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. په بلخ ولایت کې د ډاکټرانو لخوا د شرعي او اخلاقي اصولو د مراعاتولو په موخه د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست له لورې د هیواد د عامې روغتیا وزارت د دعوت او ارشاد رئیس او ورسره مل پلاوي پښتون کې د مزار شریف ښار د رابعې بلخي په تالار کې یوه غونډه ترسره شوه. په یاده غونډه کې مسؤلینو د شرعي او اخلاقي اصولو په مراعاتولو ټینګار وکړ. د هیواد د عامې روغتیا وزارت د دعوت او ارشاد رئیس په بلخ ولایت کې د روغتیايي سکتور له کارونو څخه د څارنې او د عالی قدر امیر المؤمنین د فرمانونو د غوره پلي کولو په موخه د یاد ولایت له مسؤلینو او یو شمېر ډاکټرانو سره وکتل. په دې لیدنه کې د شرعي اصولو په رعایتولو ټینګار وشو او د یاد ولایت له روغتیايي سکتور څخه یې وغوښتل چې په خپلو کاري چارو کې شرعي او اخلاقي اصولو ته جدي پاملرنه وکړي. یو له اهدافو د موږ د راتګ دلته د بلخ شریف ته د ولایت ته اول دغه و چې د امیرالمؤمنین فرامین د هغوی وړاندې کول د عامې روغتیا سکتور ته یو دغه و چې هغه او دوهم راتګ د موږ اصلاحي وینا وه او دریم د موږ کنترول او څارنه یعنی نظارت په صحي سکتور په برخه کې د ټول ولایت په شمول باندې هغه که حوزوي روغتون ده که شفاخانې دي که په خپله د عامې روغتیا ریاست ته او که کلینیکونه د ولسوالیو دي. نورونو دا وظیفه مو ته راسپارلی شوې ده. زما اوس دا خپل نظام سره عهد کړی دی چې کوم مسؤلیتونه راسپارلی شوي هغه به په صحیح طریقه باندې ادا کوو او تر څو پورې چې ما او تا په صحیح طریقه باندې خپل مسؤلیتونه ادا کوو د الله مرسته به ما او تا سره وي. د امیر المؤمنین حفظه الله په فرمان باندې که یو سنت عمل که یو مستحب عمل وي خو چې امیر المؤمنین حفظه الله هغه فرمان وکړي د ټولو فقه په کتابو باندې هغه عمل چې ده که سنت یا مستحب هغه درجې د وجوب ته رسیږي خو کوم عمل چې لسره واجبي او یا کوم عمل چې لسره فرض وي باید چې موږ او تاسو په طریقه اولا باندې هغه عمل چې د هغه ترسره. له بلې خوا د بلخ ولایت مسؤلینو هم د شرعي او اخلاقي اصولو مراعاتول د یو مسلمان ځانګړنه وبلله او په دې برخه کې پوره ډاډ ورکړ. تر هغه انسان چې 24 ساعته دی په نفلي عبادت کې مصروفه دی د دوی یو 10 دقیقې یو نیم ساعت یو ساعت 8 ساعته چې کاري ساعتونه دي که دغه صادقانه او د شریعت د نظام مطابق د خپل ولس دپاره دا خدمت وکړي نو دا د هغه 24 ساعته سره چې یو څوک په نفلي عبادت کې اودس یې کړی په لمانځه باندې ولاړ دي نفلي عبادتونه کوي دا تر هغه بهتر و اضافه تر دی. کلینیکا به صورت منظم ساحه تقسیمات شده ساحه زنانه علیحده است و ساحه مردانه علیحده است. بخش زنانه ما از راه مجزا یا جدایی که هست می روند پیش بخش زنانه ما جهت تداوی و در بخش مردانه ما هم دروازه جدایی که در سطح مرکز صحی است میرن برای تداوی. د یادولو وړ ده چې د هیواد د عامې روغتیا وزارت د دعوت او ارشاد رئیس مخکې له دې څو نورو ولایتونو ته هم له مل پلاوي سره د اصلاحي پروګرامونو په موخه سفر کړی و چې له ځایي مسؤلینو او ډاکټرانو سره لیدنې ترسره کړې وې. د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین د باران د اوبو کابه کولو په موخه له لازمو تدابیرو څخه خبر ورکوي. دوی وایي چې د یو عمومي حشر په لار اچولو سره د ښار ټولې برخې له کثافاتو څخه پاکې کړي دي. ورته مهال د ښاروالۍ مسؤلینو له عامو خلکو څخه وغوښتل چې په کانالونو او ویالو کې د کثافاتو له اچولو څخه ډډه وکړي تر څو عمومي سړکونو ته د اوبو له راپورته کېدو څخه مخنیوی وشي. د مزار شریف ښاروالۍ د تنظیف او سمسورتیا آمر د موسمي بارانونو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو خبر ورکوي. وایي له نیکه مرغه وروستیو روغتونو د اماراتي تاسیساتو او د ستوګنې کورونو ته کوم زیانونه نه دي اړولي او د هغوی کاري ټیم د بارانونو د اوبو د مخنیوي او عامه سړکونو ته د ننوتلو مخنیوي لپاره کار کوي تر څو ټول کانالونه او ویالې د کثافاتو له شتون څخه پاکې کړي. 3 روز پیش از اینکه احتمالات باران ما در اینترنت سعی کنیم آمادگی خود گرفته بودیم. یک حشر عمومی قسمی که شما شاهدش هستین ما داشتیم کل جویای شهر
پلچک‌های شهر پاککاری کردیم که آب در سرک‌ها نفوذ نکنه و خانه‌های مردم و دکان‌های مردم زیر آب نشود. و دیگه امشب هم شما شاهد یک بارندگی بسیار شدید در شهر مزار شریف بودین که یک بارندگی بسیار شدید از سر دیگر شروع شد الا 2 بجه و 3 بجه شب دوام داشت. دیگه در این دوام بارندگی بازم آبها در شهر کم کم نفوذ کرد، لیکن الحمدلله ما آمادگی کامل خود داشتیم. له بلې خوا د مزار شریف ښاروالۍ د 9مې ناحیې آمر او د 8مې ناحیې د تنظیف مدیر په خپلو ادارو او مسؤلیتونو کې د خپلو کاري فعالیتونو ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې د دوی کاري ټیم هم له زیانمن شوو سیمو څخه لیدنه کړې ده. در ناحیه نهم مریتان اطمینان می‌دیم که بسیار خوب مدیریت شده با همکاری کلانتر صاحبه موسیقیتا و پرسنل خود ما که مدیریتی صحیح شده. هیچ نوع مشکل در ساحه ناحیه نهم وجود نداشته. در ساحه دشتشور یا کانال دشتشور که بسیار کانال بزرگ است، انشالله هیچ نوع مشکل نبوده، نه در مردم ضرر رسیدگی است، نه در شهر، نه در سرک. انشالله از هر لحاظ بریتان اطمینان می‌دیم. فعلا از ساعت 5:30-6 بجه که ما با عمل تنظیف همینجا آمدیم، این کارش آغاز کردیم. سرک‌ها بسیار وضعیتش خراب بود، مکمل لوش گرفته بود و پلچک‌ها بند بود. یا را چی کردیم وا کردیم، دیگه فعلا آب جریان داره. همدارنګه د مزار شریف ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ له کارونو ستاینه کوي او له هیوادوالو څخه غواړي چې په عامه ځایونو کې د کثافاتو له اچولو ډډه وکړي. والا اولش کنیم این کثافات شهر کثافات خانه‌های خود میارن در این جوی میدادن. یعنی میره که اگر یک همکاری کنن که دولت که مردم که همین نوع زندگی میکنن، همین مربوط خود همین نوع میشه، یعنی جوی بند شده او میبره در سرک دیگه مشکلات هست. تقاضای ما از تمام اهالی، تمام شهروندان شهر مزار شریفی است. از این بارش ها زیاد است به خاطر که از اینکه جویا یا کانالا بند نشه. از اینا خواهشمندیم که کثافات خود بین جویا نندازن تا که موجب از این نشه که در بارش ها یا در سیلاب خسارات به مردم برسه. د قوانینو نه مراعات او د ښاروالۍ سره د خلکو نه همکاري تل د پیښو لامل ګرځي. ټولنیزې ستونزې د ټولنې د زیاتوالي سبب کیږي او لازمه ده چې د ښار د ښکلا لپاره باید د مزار شریف ښاروالۍ سره جدي همکاري وشي ترڅو اسانتیاوې رامنځته شي. د مزار شریف ښار د 9مې ناحیې په اړوندو کې په تیر 1402 لمریز کال کې 7 پراختیایي پروژې په بشپړه توګه سرته رسیدلې دي. ورته مهال د یادې ناحیې مسؤلینو زیاته کړه چې د خپل امریت په اړوندو کې ګڼې نرخنامې هم په پلورنځایونو ویشلې او پلي کړي دي چې ورسره په بازارونو کې د لوړو بیو مخه نیول شوې ده. د مزار شریف ښاروالۍ د 9مې ناحیې امیر وایي چې په تیر 1402 لمریز کال کې د خپلې ناحیې په اړوندو کې 7 پراختیایي پروژې پلي کړي دي چې له دې ډلې څخه 4 پروژې د یوناپس موسسې لخوا او پاتې د ښاروالۍ له بودیجې څخه سرته رسیدلې دي. آن پروژه‌ای که از طرف یوناپس آغاز شده بود یا شروع شده بود در 1403 در بهره برداری سپرده شد. همچنان 3 پروژه از خود بودجه ریاست شاروالی افتتاح شده بود و هم پروژه هایی که از طرف شاروالی افتتاح شده بود در 1403 هم در بهره برداری سپرده شد. همدارنګه ښاغلی حکیمیار وایي چې د خپلې ناحیې په اړوندو کې ګڼې نرخنامې ویشلې او پلي کړي دي چې دا چاره د دې لامل شوې ده تر څو په بازارونو کې بیې په عادي حالت کې پاتې شي. نرخنامه خود 100% در رژیم امارت اسلامی افغانستان تطبیق میشه، چرا که هر ماه از طرف ریاست شاروالی برای ما نرخنامه توزیع میشه، تکثیر میشه. ما در ساحه مربوطه خود نرخنامه را تکثیر میکنیم برای تمام اصناف. بعد از او انشاءالله ما خود ما مامور مارکت ها داریم دیگه، همکارای ما اینجا اینا در ساحه میبرن، نظارت میکنن و بالایشان مو نرخنامه را تطبیق میکنن انشاءالله. د یادولو وړ ده چې څه موده مخکې د مزار شریف ښاروالۍ 9مې ناحیې امریت په تیر 1402 لمریز کال کې د صفایي له درکه د لنډمهالي کرایو او ټکسونو له درکه 9,500,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي.
د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د موږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت، د الله په امان.